السلام علیکم ملګرو د ورلد کپ میچونه تقریبا ختمېدو ته ورسېدل. څلور میچونه صرف پاتې دي. نن میچ چې کوم دی هغه نیوزیلینډ په ډېر هاي مارجن سره وګټو، ډېر په هاي رنر سره وګټو. په 30 اوورو کې نیوزیلینډ دغه سریلانکا ته دغه سکور پوره کړل. موږ ویل سریلانکا به میچ وګټي، نیوزیلینډ او افغانستان پاکستان په یو ځای باندې پاتې شنو، بیا هم افغانستان او پاکستان ته چانس جوړېدی شي. خو نیوزیلینډ ووتو په ډېر ښه رنر سره ووتو، ځکه چې پاکستان او افغانستان به اوس ډېر زیات زور کوي، دا ډېر زیات دی. نیوزیلینډ ټیم تقریبا ووتو. صرف د ورلد کپ دغه څلور میچونه پاتې، سبا د افغانستان د افریقا میچ پاتې یو تازه پوینټس ټیبل د شریک کوم تاسو وګورئ. دغه نن میچ نیوزیلینډ وګټو، رنټ نور هم ښه شو، پلس کې خاص هم دی، خو رنټ تاسو وګورئ رنټ په حساب باندې هغه نور هم بهتر شو. افغانستان او پاکستان ته نور هم مشکل جوړ شو. پاکستان او افغانستان ته په دغه مخکې تلو باندې، په دغه سیمي فاینل ته کوالیفای باندې سوپر فور مرحلې ته په ورتګ باندې نور هم مشکلات جوړ کړل. نو دغه تازه پوینټس ټیبل او د سریلانکا او د نیوزیلینډ چې کوم سکور کارډ هغه مې شریک کړل چې پاکستان او افغانستان ته څومره نور چانس دی، څومره چانس نه جوړېږي. پاکستان سبا میچ د افریقا سره په ډېر غټ رنر سره بعد افریقا دغه میچ ګټي. خو خپل میچونه زیاتره ګټلي دي. په دې ورلد کپ کې افغانستان ټیم ډېر بهترین پرفارم شو، کو پاکستان ټیم هم ډېر بهترین پرفارم شو. ټول افغانستان چمپیون ټرافي ته په دغه ورلد کپ کې ووتو. 2015 کې چې کوم چمپیون ټرافي کېږي په پاکستان کې، هغه کې افغانستان ټیم د اوس ته داخل شو او افغانستان ټیم کوالیفای وکړه. نو د ویډیو کتلو ډېر مننه. ویډیو د نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج او یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.